پټه مینه لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. زه او کائنات ګل کاکا په یوه ورځ په مکتب کې داخل کړو. د داخلېدو په ورځ استاز له ما پوښتنه وکړه چې 4 5 څو کېږي. ما د دې په خاطر چې کائنات ورته ونه وایي ورته ومې ویل 7. کائنات پر ما خندا وکړه. کائنات ښه په سوچ او فکر سره وویل استاز محترم 9 کېږي. استاز کائنات ته شاباسي ورکړ او زما رنګ تک زیړ واوښت. تر هغې ورځې وروسته مې کائنات سره کینه پیدا شوه. ګل کاکا او د کور ټولو غړو په دې مشوره وکړه چې احمد او کائنات به یو ځای مکتب ته ځي او راځي. زه به هر سهار وختي پاڅېدم او 10 لمونځ او د خولې برس کول مې معمول وو او زر زر به د مکتب کالي به مې واچول او تیار به شوم. خو کائنات بلا د خوب نه هم نه وه راپاڅېدلې چې اکثر به پر موږ ناوخته وو او وهل به مو خوړل. کائنات سره تګ راتګ پر ما بوج نه عذاب وو، ځکه چې زما ټول معلومات به زما پلار ته ورکول چې نن یې په مکتب کې جنګ وکړ، کورنۍ دندې نه ولیکلې او داسې نور. یو ورځ مې په مکتب کې جنګ وکړ چې د هلک سر مات شو. ما کائنات ته ډیر ویل چې خیر دی کور کې څه مه ورته وایه. کائنات هم را سره ومنله، خو په یوه شرط چې زما بکسه به تر کوره پورې وړي. ما هم ورسره ومنله، بکسه مې ترې واخیسته او کور ته مې ورسوله. خو هغه دومره په زړه سخته وه چې څنګه د کور په دروازه ورننوته بیا یې زما مور ته ځان رسولی و او ټوله کیسه یې ورته کړې وه. زما او د کائنات ژوند همداسې روان و او وختونه تېرېدل. تر 10 صنف ورسېدو چې یوه ورځ زه ډېر زیات ناروغه شوم او تبه مې وه. کائنات ما سره ډېره خفه وه او دسمال یې لمده او زما په تندي باندې کېښوده او ژړل یې چې د کاکا ښځه مې کوټې ته ناڅاپي راننوته چې د خپلې لور په سترګو کې اوښکې ولیدې. په غوسه یې ورته وویل چې ناروغ احمد دی او دا 2مه ورځ ده چې مکتب ته ته نه ځې، ورکه شه زما له سترګو. چې کائنات لاړه د کاکا ښځې مې ما ته یخني راوړه او په خپل لاس یې راکړه. راته ویې ویل چې مور ته دې څه مه وایه چې ما ته یخني راکړه. ما ورته د هو پر ځای سر وخوځاوه او بهر لاړه. زما ناروغي 5 ورځې ونیولې چې مکتب ته نه لاړم. له ما ډېر درس تېر شوی و او کورنۍ وظیفې را باندې بوج شوې وې. واپس چې کور ته راتلو کائنات د مخکې ورځو په شان نه وه او خواږه خواږه یې راکتل. خبرې کول یې غوښتل خو بهانه یې لټوله. ما ته یې وویل احمده ولې خاموشه یې، ولې خفه یې؟ ما نه غوښتل چې خبرې ورسره وکړم. نو د هغې خبرې مې په نیمه کې پرې کړې. ورته مې ویل چې کورنۍ دندې ته خفه یم. ویلې څه د کاکا لور دې شته او ته خفګان کوې؟ تو خو اول خپله بکسه وګوره ټمبله چې بکسه کې دې کتابچې شته او که نه. ما هم په رښتیا زر زر بکسه خلاصه کړه چې ګورم یوه کتابچه هم نه وه. په غوسه مې ورته وویل غلې راڅخه پټې کړي دي، راکړه زما کتابچې. په خندا یې وویل چې د کاکا زویه هو ما اخیستي، ټولې کورنۍ دندې مې درته پکې لیکلي دي. ما ورته وویل ښه ته راکړه. زر مې د هغې بکسه بغیر د اجازې خلاصه کړه چې ګورم زما 4 کتابچې ورسره وې او ټوله کورنۍ دندې یې راته په ښایسته خط لیکلې وه. زه ډېر زیات خوشحاله شوم او مننه مې ترې وکړه. راته ویې ویل د کاکا زویه منې مې او که نه؟ ما ورته ویل والله منم. دواړو وخندل او روان شو. د کائنات خبرې، انداز، کتل، سترګې او وریځې خورول راته بل شان ښکاره شول او په سوچ یې اخته کړم. زړه مې غوښتل چې د غرمې ډوډۍ یو ځای ورسره وخورم او همداسې وشول. د غرمې ډوډۍ مو سره یو ځای خوړله. د تیر په څېر بیا هم خپله شوخي ښکاره کړه. مورچک یې راته په ډوډۍ کې بند کړی و او راته ویې ویل احمده دغه مړۍ خو زما لپاره وخوره. دا خبره را باندې ډېره خوږه ولګېده. ما ورته ویل رایه کړه. څنګه مې چې مړۍ په خوله کړه پوه شوم چې مورچک دی. زما خوله یې ډېره ترخه کړه او سترګې مې سرې شوې. خو د پخوا په شان ورته غوسه نه شوم. کائنات منډه کړله، اوبه یې راوړې او راته وینیولې چې واخله اوبه وڅښه او بیا ما سره په ډوډۍ مه کښېنه، ما سره ناسته دومره دردونه لري. ما چې دا خبره واورېده زر مې لاس کړ او د هغې د مخې مې 2 مرچک راواخیستل او دواړه مې په خوله کړل او لږ مې ورته په ډکو سترګو وکتل او روان شوم. ماښام د بام په سر ناستم. کائنات راوخته او څنګ کې مې کېناسته
راته وی ویل احمد له ما خپه یې؟ زه چوپ وم. بیا راته وویل احمد له ما خپه یې؟ ما ورته ویل نه ولې خپه شم؟ بیا یې زر راغبرګه کړه احمده د غرمې لپاره در څخه بخښنه غواړم. دواړه لاسونه یې خپلو غوږونو ته ورسول او ویې ویل بخې مې. ما یې دواړه لاسونه په خپلو لاسونو کې کلک ونیول. ما ورته ویل ظالمې ستا لپاره خو زه زهر هم خورم، دا خو له مرچک دي. دا خبره زما د خولې څنګه راووته زه هم پوه نه شوم. ویل یې ښه ډېره در باندې ګرانه یم، ولې دې مخکې نه ویل ها؟ دې وخت کې ورته مور غږ وکړ او لاړه. اوس نو کائنات پر ما بوج نه وه. دواړه ښه په مینه مینه مکتب ته تلو. یو بل ته مو د مینې وعدې ورکولې او د ټول ژوند د تیرولو خوبونه مو لیدل. خو زما د کور غړو ته دغه چلن به هیڅ خوند نه ورکاوه او هر وخت به زموږ د بیلولو کوشش کاوه. مور به راته ویل چې دا تورمخې بنجارۍ څه کوې؟ زه به تا ته د سپوږمۍ راولم. خو ما ویل نه مورې، زما کور ودانې به صرف کائنات وي. که کائنات نشوه نو زه بله ښځه نه کوم. مور مې دغې خبرې ډېره خفه کړه او په ژړا د کوټې څخه ووته. کائنات به هم ماته کیسې کولې چې احمده دا ولې زموږ کورنۍ زموږ په یووالي خفه کیږي؟ ما ورته ویل زه نه پوهېږم، خو دومره پوهېږم چې زه له تا نه بغیر ژوند نشم کولی. که ته زما نه شوې نو ځان وژنه کوم، دا مې تا سره واده ده. کائنات ویل احمده ته به هېڅکله هم داسې نه کوې. که زهر خورو دواړه به خورو. په دغې مو سره خبره راغونډه کړه. وخت په تېرېدو و زموږ د مینې کیسه په ټول کلي کې خپره شوه. د 10م ټولګي چهارنیمه ازموینې شروع کېدې چې پلار مې ناڅاپي وویل چې زه کندهار ته تبدیل شوم. موږ به له خیره روانه دوشنبه کډه وړو. ما ورته وویل ولې؟ زما مکتب به څنګه شي؟ پلار راته په غوسه وویل ما دې ټول کارونه خلاص کړي، ته سبا ورشه او سپارچه راواخله. دا خبره پر ما قیامت وه. مور ته مې ډېر سوالونه وکړل، ډېر مې ورته وژړل. تره ته لاړم، کاکا ښځې ته لاړم، هیڅ چا مې ژړا او سوالونو ته ونه کتل. همداسې په خفګان ویده شوی وم. د شپې 2 بجې وې چې د کائنات په سلګو راپاڅېدم. ګورم چې سر ته مې ناسته ده او ژاړي. زر پاڅېدم. ما ورته ویل ولې کائنات څه شوي؟ کائنات راغاړې وته او ښه یې زړه تش کړ. ما ورته ویل لیونۍ مړ کېږم خو نه، واپس راځم او ته خو هسې هم زما یې او په تندي مې ښکل کړه. کائنات ویل احمده چې ته لاړ شې کندهار ته، زه به ستا له یاده ووځم او ځان ته به بله ښایسته جنۍ پیدا کړې. ما ورته ویل لیونۍ له تا به بل هم څوک ښایسته وي؟ تر اوسه خو مې نه ده پیدا کړې او نه به یې پیدا کړم. ته صرف دعا کوه او صبر کوه، الله مهربانه دی. موږ کندهار ته کډه یووړه. پلار مې مکتب کې داخل کړم خو ماته خوند نه راکاوه. په لاره چې بتلم نو د کائنات شوخې خبرې سترګې وهل به راته مخې مخې ته کېدل او په ژړا به کور ته راغلم. مور مې هم راسره ځورېده او اکثر وخت به یې ما سره یو ځای ژړل او د صبر دعاګانې به یې راته کولې. یوه شپه ما ته خوب نه راتلو. له خونې بهر راووتم، ګورم چې مور مې لمونځ باندې ولاړه ده او د دعا په وخت کې په ژړغونې غږ یې الله ته دا دعا کوله، یا الله زما زوی ته د زړه صبر ورکړي، داسې صبر چې بیا هیڅکله د کائنات نوم وانخلي. ما ته ډېره غوسه راغله او ډېر سخت خفه شوم چې ولې زما مور داسې دعاګانې کوي. سهار زموږ ګاونډی د یو زیارت ورته ویلي وو، زه یې هلته بوتلم او دعاګانې وکړې. خو د صبر دعا ولې زما مور داسې کوي؟ ما ته ډېره ژړا راغله خو هیڅ مې ورته ونه ویل. چې راتلو مور مې د خپل سر زړوکی منجورې ته ورکړ. چې کور ته راورسېدم زړه مې ډېر راتنګ شو. نور یې هیڅ صبر نه کېده او د کائنات لیدل یې غوښتل. لاړم کوټې ته، د کائنات په لاس لیکل شوی نوټ مې راواخیست او هره کتابچه مې پاڼه پاڼه ښکل کړه. ناڅاپي مې په خط سترګې ولګېدې چې ګورم لیکل شوي وو، زما د کاکا زویه ډېره مینه در سره لرم. خیر دی بغیر له ما بل چاته مه ګوره، زه ډېره ځورېږم. خبره یم چې سبا تا سره مینه لري، هغه له ما ښایسته هم ده، خو خیر دی ته ورته مه ګوره. وسلام. سبا زموږ ټولګیواله وه، په آخره کې بیا لیکلی وو، احمده مینه در سره لرم او زړه یې رسم کړی وو. ما چې دا خط ولیدو ښه په چیغو چیغو مې ورته وژړل. اوس نو باید کائنات خامخا یو ځل ووینم. سهار د مکتب په بهانه لاړم، سیده مې د غزني هډې ته ځان ورساوه، بیا کابل او بیا جلال آباد ته. د کندهار تر جلال آباد تقریبا 450 کیلومتره لاره ده چې 10 ساعته مزل څخه وروسته کور ته ماښام ناوخته راورسېدم. ټول ما ته په انتظار وو.
داسې معلومېده چې پلار مې ورته زنګ کړی وي. ټولو راته ستړي مشي وکړه خو کائنات مې ونه لیده. زر مې پوښتنه وکړه کائنات څه شوه ها؟ هیڅ چا ځواب را نه کړ. د کاکا ښځې مې راته وویل احمده لاړ شه مخ او لاس دې پرېمینځه، اول ډوډۍ وخوره او ویده شه، سبا به خبرې کوو. ما ورته ویل سمه ده. چې شپه شوه خپلې زړې خونې ته لاړم. کرل او ریبل مې کول چې په دې وخت کې دروازه په قراره ټک ټک شوه. ما هم دروازه خلاصه پریښې وه. زه پوهېدم چې کائنات به راځي. کائنات ور را خلاص کړ او زر یې رامنډه کړل او کلک یې په غېږ کې ونیولم. ما ورته ویل ولې ژاړې؟ دغه دی راغلم، نور نو بیخي نه ځم، تا سره یم او ته به ما سره یې. سر یې پورته کړ او وی ویل رښتیا؟ ما ورته ویل هو کائنات رښتیا وایم. کائنات را غبرګه کړه چې زه به بیا مکتب شروع کړم. ما ورته ویل ولې مکتب ته نه ځې؟ کائنات اوښکې پاکې کړې. یو څو ورځې لاړم خو له تا بغیر یې خوند نه راکوو، بیا نه یم تللی. ما ورته ویل ولې داسې کوې؟ تا باید داسې نه وی کړي. خبرې مو کولې چې په دې وخت کې ګل کاکا خونې ته راننوت. کائنات زر پاڅېد او خپل ټیکری سم کړ. ګل کاکا ډیر په غوسه و. زه یې وڅپېړه ووهلم خو زما په وهلو خوښ نه و. داسې ښکارېده لکه ګناه یې چې کړې وي. ما ته وویل زما د لور څخه زړه صبر کړه. زه خپله لور لوچکو لوپر ته نه ورکوم. سهار وختي زما له کوره ووځه او کائنات یې له لاس کش کړه او بهر لاړو. کائنات په ډکو سترګو شاته را وکتل خو هیڅ یې په وس کې نه و. ما ټوله شپه وژړل. چې سهار شو د کاکا ښځې مې چای راوړ او په میز یې راته کېښوده. داسې په ډک زړه را وکتل او غوښتل چې کلک مې زړه پورې ونیسي او تر قیامته مې لرې نه کړي. خو له ډاره یې داسې ونه کړله او لاړه. ما چای ونه څښه او په بیړه د کوره راووتم. واپس د کندهار په طرف روان شوم. کور ته چې ورسېدم مور مې د انګړ په منځ کې ناسته وه او ژړل یې. چې پر ما یې سترګې ولګېدې زر یې رامنډه کړله او په غېږ کې کلک ونیولم. زه نور په ځان نه یم پوه شوی. چې سترګې مې وغړولې مور مې سر ته ناسته وه او ژړل یې. ما د ځان پورته کولو کوشش وکړ خو ډاکټر منع کړی وم. 2 ساعته بعد یې موږ کور ته رخصت کړو خو زما طبیعت اوس هم ښه نه و. تبه مې وه. په سبا ورځ ګل کاکا، کائنات او زموږ ټوله کورنۍ راغلل. زما صحت اوس تر مخکې ښه و. ټولو زما په حال ژړل خو کائنات په یو کنج کې غلې ناسته وه لکه بې روحه جسد. هیڅ یې نه ویل. ګل کاکا په لوړ غږ خبرې شروع کړې. ټول غلي شوو. هغه وویل زه نن احمد او کائنات ته یو تریخ حقیقت وایم. د دې خبرې په اورېدو پلار مې له خونې ووته او باقي پاتې خلک ټول په ژړا شول لکه یو کور کې چې مړ مسافر راوړي. ګل کاکا په ژړغوني غږ وویل احمده، کائنات ما په ماشومتوب کې خپل د ماما زوی ته ورکړې ده. د دې خبرې په اورېدو سره کائنات وغورځېده او ټول ورمنډه کړل. کائنات چې راپورته کړه نو د لاس څخه یو بوتل وغورځېده چې په بوتل لیکل شوي وو زهر. کله چې پلار بوتل ور واخیسته او بیرته یې پر ځمکه وغورځاوه او ورمنډه یې کړل چې د هغې لاس یې راپورته کړ نو هغه په دې دنیا کې نه وه. خلک د کائنات په مړینې خفه وو او ژړل یې. زه په کراره له کوره راووتم او باقي پاتې زهر یې ما وخوړل ځکه چې ما کائنات سره وعده کړې وه چې زهر خورو نو دواړه به یې خورو. لږ مې د حال پوښتنه وکړه رنګ مې زیړیږي د مرګي ورځې مې دینه. په ننواتې به زه ورشم په مرور اشنا به واچوم لاسونه. کبې له تا مې وخت تیریږي د خدای په در کې دې سر ټیټې شم مینه. زما چې نشوې د بل مشې مرګ دې مېلمه شه چې ځواني دې خاورې شینه. زړه ته مې ګوره خوښ مې تکړې نصیب ته ګوره
ستانه لرې مې ساتینه. د دروازې د زنځیر غږه، د دروازې د زنځیر غږه، تللی اشنا را یادوي غرقه دې کړمه. په هدیره کې شور ماشور دی، په هدیره کې شور ماشور دی، لالی په تور خاورو سر نه لګوینه.